وزیرستان کې ځانمرګي برید و پاکستاني پوځیان وژلي دي. افغانستان بانک په رسمي توګه اعلان وکړ چې د تیر حکومت د ځینو چارواکو څخه ډالر او سره زر دغه بانک ته تسلیم شوي دي. سلام، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. پام کړئ تازه مهم او لنډ خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو ځانمرګي برید شوی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې دا برید تېره شپه د شمالي وزیرستان په اسمان منځه سیمه کې داسې مهال شوی چې پوځیان سیمې ته په عملیاتو وتلي وو. د پوځ په خبره په دې برید کې اووه پوځیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د پاکستان چارواکو په خبره په پیښه کې ټپي شوي پوځیان روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د برید پړه د پاکستان طالبانو تحریک پر غاړه اخیستې ده او د ورته نورو بریدونو خبرداری ورکړی دی. بلخوا بیا د افغانستان بانک په رسمي توګه اعلان وکړ چې د مخکیني حکومت د چارواکو څخه تر دې دمه ترلاسه شوي سره زر او نغدي پیسې چې تر 12 میلیونو امریکایي ډالرو زیاتې دي دغه بانک ته تسلیم شوي دي. د افغانستان بانک د پخوانیو چارواکو له ډلې یوازې د امرالله صالح نوم یاد کړی چې زیاته برخه د نوموړي له استوګنځي څخه ترلاسه شوي دي.